السلام علیکم ورحمت الله. ډیر د اتوماتیک کار ډرایوران ملي دلی دي چې کله هغه ګاډي پارک نو هاند بریک سره استعمالوي نه بس دا گیر سکون دی ډایرکټ شفت کی پارکینګ ته څو نه تاسو وګی چې ویلي هغه یې د هاند بریک او پارکینګ دی یو کار دی صحیح شو. اوس ما دا ګاډي ودرولې لغوندې پوتري باندې زوس د پیډل بریک پر قدم ګورو چې دا ګاډي 2-3 انچ مزال کوي ګوره ها دا وګوره مزال یې وکړو د سره د ګاډي چې کوم وزن دی دا ټول په ګیر باندې راغلو پارکینګ پول باندې راغللو صحیح شو. اوس چې ته کله دا ګیر شفت کوي دا چې شفت کیږي نو زورن خلی پوه شوې او دا چې شفت شي غړس اواز کوي دا وګوره غړس اواز یې وکړو ټیک شولو د سره دا ګیر خرابېدی شي پارکینګ پول خرابېدی شي د واجب نه چې کله هم ته ګاډي پارک کوي دی طریقه دا پکار دی چې اول هاند بریک استعمال کی بیا گیر نیوټرل ته شفت کی بیا پیډل بریک پرې دی چې کدا ګاډي لګ مزال کوي نو ټول پریشر بچی ته راشي په هاند بریک باندې اخیری کې ته گیر بیا شفت کا پارکینګ ته د سره به دا فایده وشي چې دا گیر به نه خاخیږي نه به आवाज کوي ٹھیک شولو اور دتا گیر به همیشه بهترین وي د ویډیوز لپاره ډرایو لوجی سبسکرایب کوم نه آباد اوسئ.